دا ځینې ملګري اکثره دا شکایت کوي چې زموږ څه دین نه کېږي، یعنې پر سیده لاره نه سو تللی، دا د دین کارونه ډېر راته ګران وي. هر څو کوشش وکړو چې ځان پر سیده لاره برابر کړو، خو پکې ناکامه یو. د دې په هکله که یو څه داسې وظیفه راوښیي. اول خو عزتمنو د هر شی یو عزم اراده غواړي، مضبوط عزم غواړي، مضبوطه اراده غواړي چې هر څو دې زړه نه غواړي کوه. څو وخت به دا تکلیف درته وي، بیا به در عبادت په یوه شي کې هم تا ته خوند نه وي، یعنې در هر شي به ډېر عبادت تا ته خوند درکوي. خو بیا هم زموږ کتابونه لیکي د سورة بقرې د 5 نمبر آیات اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. یو سل یو وارې ووایه، پر اوبو یې چوکه، یو 40 ورځې دغه اوبه څښه، انشاءالله تعالی ستا زړه به خپله و عباداتو و سیده لارو ته مایله سي.